بسم الله الرحمن الرحيم. وثالثها دونك فإنه موضوع لخذ مثل دونك زيدا أي خذ زيدا. ورابعها عليك فإنه موضوع لألزم مثل عليك زيدا أي ألزم زيدا. وخامسها حي هل فإنه موضوع لإيت مثل حي هل الصلاة أي إيت الصلاة. شاو دغه میشتو سے نوع تاسع ونما نوع شي اسماء افعال والسبق شي شو ده اغه ندی شپیش پشه وضع کړی شوی دی امر حاضر دی پورا او امر حاضر دی پورا چې وضع دی نو دی بیا اسم ته نصب ورکړي د مفعولیت په بنا باندې و باقی درې پته کېږي اده فعل ماضی دی پورا وضع کړی شوی دی اغه رفع ورکړي په بنا د فاعلیت باندې. بیا په دغه شپږ اسماء وشه چې د امر حاضر د پر وضع دی په دغه شه یو بلا مې ویلا او چې روایدا ده روایدا دغه وضع کړه شو د امهل د پورا یعنی مهلت ورکا دا د جمله په ابتدا شه اردریمی ټیکسلا او د شو خپل ضمیر وی لکه روایدا زیدن مهلت ورکا زید تا ای معنی دا دو امهل زیدن امهلی بیا توضیح کړلا شا بیا دوام و پشه بلها دغه موضوع ده پورا ده دا و دغه یا دغو تا دغو دا تدغونه و حرف مضارع درې کې بیا بعد د حرف مضارع متحرک تک نه تدغو تا د درې کړه ځنه اس دال متحرک ته حمزه وصل ضرورت نشته د اخیری ته جزم ورکا دا نو بلها د دا د پوره وضع شو دا سمانه دو دا معنی پرېږ دا شا و دریام د دغه نه دا دونکا دا وضع دا د پوره د خوز وخلا لیلو لکه دونکا زیدن دونکا زیدن سمانه شلا خوز زیدن زید ونسا و سلارام چې هغه غلایک دا معنی چې دا وضع کړه شو د پوره د الزم مثلو لکه مثالی دغه دا غلایک زیدن اس غلایک خپل معنی ترېدو الزم غلایک په زوی الزم لګوا الزم زیدن یعنی لازم یسا زید پره پرېږدای ما ورپسې یسا شا دغه ترکیب پرین پوتې شو او وثالثها دونک ورابعها غلایک دغه ترکیب پرین چا ودا کړی او چې دغه ترکیب به زکاو تکاوه والثالثها دونك ومستأنفة ثالثها مضاف مضاف إليه مبتدا دونك ده خبر مبتدا بعد جملة اسمية حالية فتفصيلية إن حرف مشبه بالفعل هذا من منصوب متصل ده اسم لإن موضوع سعادة اسم مفعول ضمير نائب فاعل لام حرف جار خوز مجرور جار مجرور ضمير متعلق موضوع سعادة اسم مفعول بره موضوع سعادة اسم مفعول سره نائب فاعل سره متعلق نشيب جمله شلو دا خبر د ان سره د اسم سره د خبر دا جمله اسمیه خبریه دا مثل مضاف دونك اسم فعل بمعنی خذ بیا اسم فعل برای امر حاضر معروف بمعنی خذ ضمیر فاعل زائدن مفعول به فعل سره د فاعل سره مفعول به دا جمله فعلیه خبریه دا مفسر ای حرف تفسیر خذ فعل جمله مکمله بیا خذ زائدن خذ فعل ضمیر فاعل زائدن مفعول به فعل سره د فاعل سره مفعول به دا جمله فعلیه خبریه مفسر سره مفسر دا جمله تفسیریه دا مضاف الیه د مثل مضاف سره مضاف الیه دا جمله ناقصه شا و دونک شکیم ضمیر دا اغ ضمیر ذکر دنو کو
दूना से अंता है कना से सोच का ही है बोलो से कुको तो कवाइश है हाँ शाबाश बोलो बताओ चे गलतियाँ नहीं बस है ورابعها مضاف مضاف إليه ده مبتدا عليك ده خبر مبتدا خبر جملة اسمية خبرية عليك اسم فعل بمعنى الزم بمعنى برای امر حاضر معروف بمعنى الزم بیاو کا ورابعها ده مضاف مضاف إليه ده مبتدا عليك خبر مبتدا خبر جملة اسمية خبرية عليك معنا د نو کړه عليك تش د پورا وضع شو ورابعها مضاف مضاف إليه ده مبتدا او عليك اسم فعل موضوع برای امر خبر معروف داغه کنه بمعنى چې داغه زخت نو سره وکي به خدا منشل عليك جار مجرور شل بیا خو عليك وزخت بیاو کا ورابعها ده مضاف مضاف إليه ده مبتدا عليك ده اسم فعل ده امر خبر معروف بمعنى الزم ده خبر مبتدا خبر جملة اسمية خبرية وتفصيلية إن خلف مشابه بالفعل هذا ضمير منصوب متصل ده اسم لأن موضوع شد اسم مقبول ضمير ده هو أغنى بفاعله لم خلف جر الزم مجرور جر مجرور متعلق موضوع شد اسم مقبول بله موضوع شد اسم مقبول ساده نائب فاعل ساده متعلق ده داشته بجملة خبر شده إن خلف مشابه بالفعل بلنا ساده اسم مصدر خبر ده جملة فعلية خبرية نعم جملة اسمها او توقر ان په داخل لا ان بدا ها ضمير اسم ده کنه جملة اسمية خبرية مثلا مضاف عليك فعل تشير ضمير ده أي فاعل عليك كم فعل ده لا يقوم أمر اسم فعل بمعنى برای یو برای و یو بمعنی برای امر حاضر معروف بمعنی الزم زائدا ده مفعول به عليك شی از دوزی ش مفعول به او سره ذکر ده اس عليك شیخ په ضمیر یا تایید کې کیم ضمیر ده پښه انت فعل ساده فعل او ساده مفعول به ده جمله فعلیه خبریه ده مفسر اي حرف تفسير عزم فعل ضمير فاعل زائدا ده مفعول به بفعل ساده فعل او ساده مفعول به ده جمله فعلیه خبریه ده مفسر بمفسر ده مفسر ده تفسير مفعول ده مثل مضاف ده جمله ناقصه جزاك الله وخامسها حي هل و پنځم د دغه اسماء افعال څخه حي هل فانه فسا هغه چې دا موضوع وذکر شو ده لئیت د پورا د ایت د ایت سمانا دو او ایت دغه ماضی دو اتا ولیکیے اتا حمزه مفتوحه و تا و یا بنده کڑا زبر یعنی تا و الف مکسوره اتا یاتی اتا یاتی بیا یاتی واحد مذکر غائب دو فعل مضارع بیا مخاطب وسروشی تأتی بچه تأتی روشی بیا به د واحد مذکر حاضر نه چې امر جوړاوي به اغه تا مضارعات وګرځاوي و حمزه خوشتا پشه حمزه ساکنه دو اس ساکنو اذا حرک بالکسر به یغتا کسرا ورکه اچھا تاتی وی تامسنه درکړه حمزه مکسوره مکړه و اس جزم کیما کلمه چې متحرک وي اغه حرکت درشي و کچره اخر شه کلمه ناقصوا واو یا وا به هغه حرف علت زنه وګرځي ای ته زنه جوړ شو آتا آیا یاتی آتا ہے ایتے آؤ آتا وہ آ گیا یاتی وہ آتا ہے مصدر یہ دا اتیانن آ جانا اس ایتے منا آؤ آ جاؤ ٹھیک ہے آتا یاتی کی معنی آنا ادغه زید دا ذهبا ذهبا منا لوڑ وہ گیا
و انا د پورا یو بل لفظ یا دا یو اتا یاتی و یو جاء یجیء شا انا د پورا د دوا الفاظ شل شا اس انه موضوع لایت دغه حی هل چې دا و ذکر شو دا د پورا د ایت مثلو لکه حی هل الصلاه اس ایت منا آو الصلاه نماز کو حی هل منا وشي آو الصلاه مفعول شو نماز کو ای منای دادو ایت الصلاه او نماز کو روشال منزتا اچھا اس دغه حی هل چې دا دغه چې د مفعول سره غډاوي حی اسخو حی هل ولا لام سکین دا کنه به دغه حی هل لام باندې فتحه ویلا شي ٹھیک شلا فتحه په ویلا شي کسره په دغه شي درستانه ده اس دغه سمانه ده د حی هل شي د معنا پرته دل منځ ترسه دالکه یو سړی ته اربناوي ایوه چاره رغبت ورکاوه په تیزی سره په تاکید سره دا حی هل د داسې کلماتو چې ته اربله د رغبت و د تاکید سره اربله چرسال منځتا شا اس په دغه ترکیب سے کو وکړه شاباش توجه سره کوه وخمس مضاف الیه دا مبتدا شو حی هل اسم فعل برای امر حاضر معروف به معنی ایت شاباش ده خبر شو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه فا تفصیلیه ان حرف مشابه بالفعل ان حرف مشابه بالفعل هذا من منصوب متصل ده اسم ده ان موضوع ده اسم شهادة اسم مفعول نصب ضمير نائب فاعل و لام حرف جر ایت مجرور چار مجرور متعلق ده شهادة اسم مفعول پر شهادة اسم مفعول شهادة ضمير فاعل شهادة متعلق شهادة نائب فاعل شهادة متعلق ده جملة اسمية خبر شبه جملة فوق خبر شده ان حرف مشابه بالفعل ان حرف مشابه بالفعل شهادة اسم شهادة خبر ده جملة اسمية خبرية مثل مضاف حی هل اسم فعل برای امر حاضر معروف به معنی ایت الصلاة ده ضمیریه نه ٹھیک تھا کنا ضمیری انت ده فاعل شاباش الصلاة مفعول به فعل ساده فاعل ساده مفعول به ده جمله فعلیه خبریه ده مفسر ای حرف تفسیر ایت فعل ده ضمیر فاعل الصلاة مفعول به فعل ساده فاعل ساده مفعول به ده جمله فعلیه خبریه ده مفسر ساده مفسر ده مضاف الیه ده مثل مضاف ساده مضاف الیه ده جمله راکسه شا اس دغه حی هل چې ویل کنه حی هل چې برای امر حاضر معروف با معنی ایت و انت ضمیری فاعل اس یہ چر گرداوے ترکیب دے پورا بے فعل با فاعل نو یہ اسم فعل لکنا فعل خو نه دا فعل خو ایت دا هغه معنی چې وکي به فعل دو دای خو اسم فعل لکنا اسم فعل فاعل و مفعول به اسم فعل فاعل و مفعول به دا جمله جمله کیما جمله جوړه شلا جمله فعلیه و ایت امر دا پشه انشائیه ٹھیک شلا و وکاس رنگ ویلیو خبریه ویلیو و محمد سرنگ ویلیو ایغا خبریه ویلا شادو دا زدکړه د نکیږي مشک شه د سې کنه چې مشک شه غلطی کیږي خامخه او دا ته پروسس په مو چې څو په اخر څه تنبیه درکوم چې خبر مې چې امر دا پشه امر چې کیمه جمله شروع شي به هغه انشائیه دا ته ساکستېږي چې امر وی پشه نهی وی پشه استفهام وی پشه غرض عقود تعجب قسم ترجی تمنی داغه قسم یغه چې دغه نه به جوړېږي جمله انشائیه ٹھیک شه او داغه سبقت لسانی وشي سړی چې ژغېږي بیا ژغې دوشه یو نیم ټکا
دماغ نه لیانې وروتله و ژبه یې ادا کو د توصیف الغلطي په سبقت لساني باندې خامل کړه لکه سړی چې وایي چې خوله مې خطا شله